سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسس باندې موږ او تاسې 3 درسونه اپلوډ کړي یو. نننی څلورم درس دی. په دې درس کې به موږ او تاسې سپورټ ان ريزسټنس باندې د پوزیشن نیونه، همدارنګه ځینې کینډلونه تاسې ته درپېژنم او ورسره موږ او تاسې به په سپورټ نقطه کې څه ډول پوزیشن نیسو، موږ او تاسې به په ريزسټنس نقطه کې څه ډول پوزیشن نیسو، همدارنګه ځینې کینډلونه درپېژنم چې که دغه ډول کینډل موږ او تاسې په سپورټ کې وګورو لانګ پوزیشن پرې نیسو، که دغه ډول کینډل موږ او تاسې په ريزسټنس نقطه کې وګورو نو موږ او تاسې به شارټ پوزیشن پرې نیسو. نو راځئ مکمل هر څه درته په همدې درس په همدې ویډیو کې درښایم. نو هیله ده چې ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل معراج خان سکیلز سره سبسکرایب کړئ. بله مهمه ضروریه دونه زما ټلګرام چینل معراج خان سکیلز، همدارنګه زما دوهم یوټیوب چینل معراج خان ټکنیکل هم در سره سبسکرایب کړئ. په دواړو یوټیوب چینل او ټلګرام چینل او په واتساپ کې چې زه تاسو سره فعالیت کوم، نو په دې هیله چې ما سره تاسې هلته هم پاتې شئ. نو چینل لازمي در سره جوین کړئ. نور درسونو دپاره راځو په دې درس کې موږ او تاسې په سپورټ ان ريزسټنس پوزیشن نیونه کینډلونه درپېژنم چې موږ او تاسې که په سپورټ نقطه کې دا ډول کینډل وګورو، که په ريزسټنس نقطه کې دا ډول کینډل وګورو، نو باید موږ او تاسې څه ډول پوزیشن پرې ونیسو. رادرومو تر ټولو لومړی باید تاسې ډېر کسان مختلف ډوله ټایم فریمونه د ټریډینګ لپاره یوز کړي، خو زه چې خپله کاروم 1 هاور. صحیح ده، 1 هاور موږ سره بیسټ ټایم فریم دی. 1 هاور تاسې هم په خپلو چارټونو کې اپلای کړئ. 1 هاور موږ سره ډېر غوره دی، ډېر بهترین دی. رادرومو په دې نقطه کې تر ټولو لومړی موږ او تاسې په سپورټ ان ريزسټنس باندې خبره کړې وه. رادرومو موږ او تاسې دلته خپل سپورټ او ريزسټنس چې دی موږ او تاسې له مخکې رسمو غواړو سپورټ او ريزسټنس رسم کړو. موږ او تاسې کولی شو د دې ټرن لاین په واسطه هم سپورټ ريزسټنس رسم کړو. خو همدارنګه موږ او تاسې به سپورټ او ريزسټنس له نن وروسته یوازې د ټرن لاین په واسطه نه یوز کوو. صحیح ده، موږ او تاسې به رادرومو دلته رینټینګل په واسطه به موږ او تاسې سپورټ او ريزسټنس چیک کوو، سپورټ او ريزسټنس په خپلو چارټونو کې اپلای کوو. صحیح ده، رادرومو په دې باندې کلیک اخلو. چې کله مې کلیک واسي دغه ځای چې کوم دی دا زما دپاره یو چې دی دا زما دپاره یو سپورټ نقطه ده. صحیح ده، زه راځم دغه خپل یو سپورټ نقطه پر زوم ټیک شو، دا زما دپاره یو سپورټ نقطه شو. ټیک شو، دا زما دپاره یو سپورټ نقطه شو، دا ده. او بل زما دپاره ريزسټنس نقطه کومه شوه، زه راځم دې ته به زه ولیکم، دې باندې ډبل کلیک اخلم. دې باندې به تاسې ډبل کلیک واخلئ. چې کله مو ډبل کلیک وکړو دلته به ټکسټ برخې ته راشئ. دا وینئ ټکسټ برخې ته به راشئ. چې کله ټکسټ برخې ته راغلی دلته به زه ورته ولیکم سپورټ. صحیح ده، صرف اس په اضافه کړم. چې کله مې اس اضافه کړ دا به بره ویوسم تر څو تاسې سره راشي. دا زموږ سپورټ شو. رادرومو دوباره خپل ريزسټنس نقطه هم چې دی رسمو. صحیح ده، زما موبایل د کمپیوټر کې هم تاسې په همدې طریقه دا استفاده کولی شئ. صحیح ده، خو د موبایل دې خاطره کوم چې موږ اکثریت ملګري موبایل استفاده کوي. او دا زموږ ستاسې یو ريزسټنس نقطه شو. ټیک شو، راځو دا به هم رسمه کړو. دا مو سپورټ شو، هغه مو ريزسټنس شو. د دې رنګ به زه چینج کړم سرو ته. ټیک شو، په دغه شکل موږ او تاسې سره سپورټ او ريزسټنس رسم سول. صحیح شو، زه راځم دې ته به ولیکو، دې باندې به ډبل کلیک واخلو. دا موږ او تاسې سره په دغه شکل سپورټ او ريزسټنس موږ او تاسې رسم کړو. اوس راځو ځینې کینډلونه موږ او تاسې پیژنو، بیا بیرته راګرځو همدې سپورټ او ريزسټنس نقاطو ته. که چېرته موږ او تاسې دغه ډول کینډلې موږ او تاسې په سپورټ یا په ريزسټنس نقطه کې ونیو، موږ او تاسې کولی شو چې شارټ پوزیشن یا لانګ پوزیشن باید موږ او تاسې ورسره ونیسو. اوس رادرومو دغه کینډلونه تاسې زه درپېژنم چې څو ډوله کینډلونه موږ او تاسې سره شتون لري. کینډل موږ سره څه ته وایي، بایرش بولیش کینډل څه ته وایي، هغه تاسې ته ښایم. لومړی موږ او تاسې کینډلو باندې خبره کوو. کینډل پیژنو چې موږ او تاسې سره کینډل په څو ډوله دي، همدارنګه بیا ځینې مهمو کینډلونو باندې هم خبره ورسره کړو. رادرومو تر ټولو لومړی موږ او تاسې سره دغه شنه کینډلونه چې موږ او تاسې سره په کوم چارټ کې ښکاره کېږي دې ته موږ او تاسې ویلی شو بولیش کینډل. صحیح ده، دغه شین کوم کینډل یا موږ او تاسې عموما ټریډینګ ویو یا بایننس کې چې دغه شنه کینډلونه ګورو دې ته ویلی شي بولیش کینډل. صحیح شو، او سور کینډل چې موږ او تاسې ګورو دې ته ویلی شي بایرش کینډل. صحیح ده، شین کینډل بولیش کینډل او سور کینډل یې بایرش کینډل موږ او تاسې سره رادرومي. صحیح ده، کینډل چې دی موږ او تاسې سره په دوه شکلونو موږ سره جوړیږي چې موږ سره د یو کینډل باډي رادرومي او بل موږ سره دا شډو راځي. صحیح ده، باډي او شډو کینډل لري. صحیح شو، اوس رادرومو موږ تاسې دغه بولیش کینډل تشریح کوو. صحیح ده، بولیش کینډل ما تاسې ته ویل چې دغه شنه کینډلونه چې موږ سره دي دې ته موږ بولیش کینډل یو، سور کینډل چې موږ او تاسې سره راځي هغې ته موږ او تاسې بایرش کینډل یو. په کینډل کې موږ او تاسې یو باډي لرو یو شډو لرو. صحیح ده، مطلب دا یې باډي او دا لکۍ چې کومه ده دې موږ او تاسې سره شډو راځي. صحیح ده،
بولیش کینډل له لاندې طرف نه اوپن کیږي، صحیح ده. لاندې خوا دې ځای نه اوپن کیږي او را درومي په دې برخه کې کلوز کیږي، صحیح شو. او دغه لاندې طرف ته چې کومه لکۍ یا موږ تاسې شډو چې ورته یو، دغه لاندې کومه شډو چې تاسو ته ښکاره کیږي دا یعنې لو نقطه چې دا شډو یې موږ سره لو نقطه ده، او بل های کومه شډو چې موږ سره بره کله چې کلوز شي دلته کلوز شوی دی، دغه بره کومه شډو چې رامنځته کړې دې ته موږ تاسې های یو، صحیح ده. په دې باندې به پوه شوي یاستئ. یوې باډي ده یوې شډو ده. بیا بولیش کینډل چې دی موږ سره لاندې طرف نه اوپن کیږي، بره چې دی کلوز کیږي، صحیح ده. دلته اوپن شو دلته کلوز شو، ټیک شو. موږ ورته سره بولیش کینډل په دغه شکل رامنځته کیږي. بیا بیریش کینډل چې کوم دی، سور کینډل چې دی، بیا د دې سرچپه دی، صحیح ده. بیا په همدې کې موږ تاسې یو باډي لرو او بل شډو لرو، صحیح ده. خو بیریش کینډل چې دی موږ تاسې سره بره ځای نه اوپن کیږي او لاندې کلوز کیږي، صحیح شو. او د دې دا شډو یې های او دا لاندې شډو چې کومه ده د لو نقطه موږ سره را درومي، صحیح شو. بولیش کینډل چې دی موږ سره لاندې طرف نه اوپن کیږي، بره چې دی کلوز کیږي. خو بیریش کینډل بره طرف نه موږ سره اوپن کیږي او لاندې موږ سره چې دی هغه کلوز کیږي. راځم بیا ته ټریډینګ ویو کې، په ټریډینګ ویو کې هم تاسو ته ښیم تر څو تاسې په ښه شکل د دې سره پوه شئ. اوس ګوره دغه کوم کینډل چې دا شین کینډل نه، دغه شین کینډل چې دا موږ سره بولیش کینډل دی، صحیح شو. بولیش کینډل دغه منځ شنه چې دی دا سره ور چې دی باډي ده او دغه لکۍ چې ترې وتلي دی شډو دي، صحیح ده. لاندې طرف نه دی اوپن کیږي او بره طرف نه کلوز کیږي. خو سور کینډل چې دی دغه سور کینډل ته تاسې ګورئ، دغه سور کینډل دې ته موږ تاسې بلکې شنه کینډل ته موږ تاسې بولیش کینډل یو، سره کینډل ته موږ تاسې بیریش کینډل یو، صحیح ده. زه په الفاظو کې فکر کوم لږ تېر وتم، خو په خیر په هر حال نو ګورئ دلته موږ سره شین کینډل، صحیح. شین کینډل ته موږ تاسې بولیش کینډل یو. بولیش کینډل له لاندې طرف نه اوپن کیږي، بره کلوز کیږي، دی باډي ده او هغه یې شډوګانې دي، صحیح ده. او سور کینډل چې دی، سور کینډل موږ تاسې سره له بره طرف نه اوپن کیږي او لاندې موږ سره کلوز کیږي، او دې ته موږ تاسې څه ډول کینډل یو، دې ته موږ تاسې بیریش کینډل چې دی هغه ویلی شو، ټیک شو. دا موږ تاسې سره بولیش او بیریش کینډل دي سره کینډل شو. اوس را درومو همدلته ګوره موږ تاسې سره بل ښکاره کیږي، همدا کینډل دی، ټیک شو. همدا کینډل دی موږ تاسې سره ښکاره کیږي، دغه باډي ده، صحیح شو. او دی موږ سره شډو ده. دلته دغه دې ځای نه اوپن کیږي، ګوره دلته لیکل شوي اوپن، او دلته چې دی ګوره دی کلوز برخه ده، صحیح شو. دی اوپن ده، دی کلوز برخه ده، دی موږ سره های ده، دی موږ سره لو ده. په همدې ترتیب موږ تاسې سره بیریش کینډل هم راځي، صحیح ده. بیریش کینډل موږ تاسې سره بره اوپن کیږي او لاندې چې دی هغه موږ تاسې سره کلوز کیږي، صحیح ده. په همدې شکل موږ سره بیریش او بولیش کینډلونه کار کا. ښه اوس را درومو ځینې کینډلونه موږ تاسې پیژنو. موږ تاسې به دغه ډول کینډلونه ګورو په دغه کوم بولیش کینډلونه چې موږ تاسې سره را درومي، صحیح ده. دا اوس همایر کینډل چې دا موږ سره یو بولیش کینډل دی، صحیح شو. دغه بولیش کینډل چې کله موږ تاسې په دې باندې پوزیشن نیسو، دغه بولیش کینډل باید موږ تاسې سره په سپورټ نقطه کې رامنځته شي، صحیح ده. ښه را درومو دغه کینډلونو باندې خبره کړو. تر ټولو لومړی موږ تاسې سره یو دی همایر کینډل، صحیح ده. همایر کینډل، دا همایر کینډل موږ تاسې سره څه ډول کار کوي، ګوره دا همایر کینډل دی. همایر کینډل همیشه موږ سره په دغه شکل رامنځته کیږي، صحیح شو. مارکیټ له بره طرف نه را رواني، صحیح شو. له بره طرف نه را رواني، په لاندې سپورټ نقطه کې موږ سره دغه ډول یو همایر کینډل رامنځته کیږي، صحیح ده. همایر کینډل موږ تاسې سره د یو څټک په څیر دی، صحیح ده، چې غټه شډو لري او دغسې سر کې موږ تاسې سره باډي لري، صحیح ده. موږ تاسې دې ته همایر کینډل ویلی شو، صحیح ده. همایر کینډل موږ سره چې دی اوږده شډو او دغسې کوچنی باډي لري، لکه د یو څټک په څیر موږ سره ښه. موږ تاسې له چکوچ ورته یا څټک ورته موږ سره همایر کینډل په دغه شکل دی ښه. همایر کینډل وړوکي باډي او همدارنګه غټه شډو لري، صحیح ده. لکه موږ تاسې څټک لرو، څټک چې دی لاس ته یې نری ورسي او په سر کې چې دی مضبوط وشي، صحیح ده. نو په دغه شکل موږ سره دا کار کوي، یا څټک یا تاسې چې هر شی ورته تلفظ کوئ که نه، لکه چکوچ چې موږ تاسې سره په دغه شکل موږ تاسې سره همایر کینډل کار کوي، صحیح ده. همایر کینډل همیشه په نزولي بازار کې مطلب مارکیټ له بره طرف نه ښکته را روان دی، چې کله سپورټ نقطې ته راورسېږي، صحیح شو. سپورټ نقطې ته موږ تاسې سره مارکیټ راورسېږي، په دغه نقطه کې موږ سره دغسې ډول یو کینډل جوړ شي، چې دې ته موږ تاسې همایر کینډل یو. دلته به موږ تاسې پوزیشن په کوم ځای کې نیسو، هر کله چې موږ سره دغه کینډل جوړ شو، نو د دې کینډل په جوړېدو سره موږ تاسې کولی شو چې په سپورټ نقطه کې موږ تاسې لانګ پوزیشن ونیسو، صحیح. دا به زه تاسې ته ښیم چې لانګ پوزیشن به موږ تاسې څنګه نیسو، صحیح ده. موږ سره یو همایر کینډل دی. همایر کینډل موږ تاسې سره په هغه وخت کې ډېر مهم دی چې کله بازار د بره طرف نه لاندې را رواني او زموږ سپورټ نقطې ته مارکیټ راورسېږي، او په سپورټ نقطه کې موږ تاسې سره همایر کینډل جوړ شي،
نو بیا موږ تاسو سره ډایرکټ موږ تاسو په همدې هایر کینډل باندې پوزیشن نه نیسو. د دې تایید لپاره باید موږ تاسو سره دغه دوه نور کینډلونه هم جوړ شي. چې کله موږ تاسو سره دغسې دوه نور بولیش کینډلونه جوړ شو، نو بیا موږ تاسو کولی شو چې په دغه نقطه کې له دې سره موږ تاسو لانګ پوزیشن چې دی په اسانۍ سره ونیسو. صحیح ده؟ یو مونږ تاسو سره همایر کینډل شو. ښه رادرومو بل مونږ تاسې په دې باندې خبره کړو. بل مونږ تاسې انورس همایر لرو. صحیح ده؟ انورس همایر مطلب همغه د دې سرچپه دی. صحیح ده؟ دا همایر شو او دا دا اوس ګوره د دې شډو چې دی لاندې طرف ته ده او دغه باډي چې دی بره طرف ته. صحیح ده؟ او انورس همایر چې دی د دې شډو بره طرف نه ده او دغه کومه دغې چې ده دا لاندې طرف ته ده، د باډي لاندې طرف ته ده او شډو یې پورته طرف ته ده. هر کله چې دغسې ډول کینډل مونږ تاسې سره رامنځته شي، نو موږ تاسې ډایرکټ په دې کینډل جوړېدو سره پوزیشن نه نیسو، بلکې هر کله چې موږ سره دغه دوه نور کینډلونه رامنځته شو، نو بیا مطلب دغسې ډول کینډلونه باید موږ تاسې سره په سپورټ نقطه کې رامنځته شي. چې هر کله په سپورټ نقطه کې موږ تاسې سره دغه ډول کینډلونه رامنځته شو، نو بیا موږ تاسې له دې سره لانګ پوزیشن چې دی نیولی شو. ښه رادرومې زه تاسو ته په ټریډینګ ویو کې هم وښیم، خو رادرومې یو بل ډول کینډل هم موږ تاسې د همدې بولیش مارکیټ کې تشریح کوو چې هغې ته موږ تاسې مارنینګ سټار کینډل یو. صحیح ده؟ مارنینګ سټار کینډل موږ تاسې سره په څه شکل راځي؟ اوس مارکیټ له بره طرف نه را روان دی. صحیح شو؟ له بره طرفه مارکیټ لاندې طرف ته را روان دی. چې کله موږ سپورټ نقطې ته مارکیټ راورسېد، صحیح شو؟ سپورټ نقطې ته مارکیټ راورسېد، دلته موږ سره یو سور غټ کینډل جوړیږي. صحیح ده؟ چې کله موږ تاسې سره سور غټ کینډل جوړ شو، دې ته موږ تاسې ډراپ یو. صحیح ده؟ ډراپ. بیا په دې منځ کې دغه وړوکی کینډل چې موږ تاسې سره جوړیږي، دې ته موږ تاسې ریلی کینډل هم ویلی شو. ټیک شو؟ دغه ډول کینډل بیا له هغې بعد نه چې موږ تاسې سره کوم شین کینډل جوړ شو، نو دې ته موږ تاسې ویلی شو مارنینګ سټار کینډل. صحیح شو؟ مارنینګ سټار. نو مارنینګ سټار موږ سره په دغه شکل کار کوي، یعنې خود همدا شکل باید مارنینګ سټار کینډل ولري. صحیح ده؟ چې هر کله موږ تاسې سره په مارکیټ کې دغه ډول کینډل رامنځته شي، موږ رادرومو چې کله دا کینډل رامنځته شو بیا په مارکیټ کې په سپورټ نقطه کې موږ سره، نو بیا موږ تاسې په دغه نقطه کې په دې ځای کې موږ تاسې له ده سره څه ډول پوزیشن نیسو؟ ده سره موږ تاسې بای پوزیشن نیسو. ښه اوس رادرومو بیرته ټریډینګ ویو ته. دغه درې ډوله کینډلونه خو موږ تاسې وپېژندل چې یو موږ سره همایر دی، بل انورس همایر دی او بل مارنینګ سټار دی. صحیح شو؟ نو که چې څوک نه وي پوه شوي بار بار یې وګورئ، انشاءالله په پوه به شئ. چې کله دا کینډل رامنځته شي موږ ډایرکټ پوزیشن لانګ نه نیسو، بلکې چې کله دا نور دوه کینډلونه جوړ شي بیا موږ تاسې لانګ پوزیشنونه نیسو. صحیح ده؟ بیا انورس همایر دی، د هماغې سرچپه، او بیا موږ تاسې سره مارنینګ سټار کینډل راځي. ښه اوس رادرومو موږ تاسې ټریډینګ ویو دا دی. ما په یو بل چارټ کې سپورټ او رزسټنس رسم کړل په بي ټي سي کې، هغه موږ سره نه راته ګوره مهمه نه ده چې په تاسې سره دغه کینډل په کوم چارټ کې راځي. که په بي ټي سي کې در سره نه راته بل کوین ته ورشئ، بل کوین ته ورشئ. که په یو کوین کې تاسې ته پوزیشن نه درکوو، نو مهمه نه ده چې په دې کوین کې باید لازمي دا کینډل شتون لاړ شئ، بل کوین وګورئ، بل کوین وګورئ، بل کوین وګورئ. صحیح ده؟ زه اوس راځم، ما WLT کوین دی، په دې کې ما سپورټ او رزسټنس رسم کړل. اوس رادرومو موږ تاسې لومړی په دې کې همایر کینډل ګوره ما تاسې ته ویلي چې بولیش کینډلونه باید موږ سره همایر دی، انورس همایر دی او مارنینګ سټار دی. صحیح شو؟ دغه درې کینډلونه چې کله موږ تاسې په دغه کې وګورو، صحیح شو، په سپورټ نقطه کې. صحیح ده؟ سپورټ نقطه کې وګورو، نو موږ تاسې لانګ پوزیشن له دې سره نیولی شو. ګورئ اوس رادرومو په دې برخه کې موږ تاسې ګوره دلته همایر کینډل موږ تاسې سره شتون لري، دا وینئ همایر کینډل دی. صحیح شو؟ خو د همایر کینډل سره ما تاسې ته ویلي چې ډایرکټ موږ تاسې په همایر کینډل باندې پوزیشن نه نیسو، بلکې درې نور کینډلونه چې له ده سره جوړ شي بیا موږ تاسې لانګ پوزیشن له دې سره نیسو. صحیح ده؟ نو ګورئ اوس په دې ځای کې درې نور شنه کینډلونه موږ تاسې سره جوړ شوي دي. صحیح شو؟ نو اوس رادرومو په دغه برخه باندې باید له دې سره پوزیشن ونیسو. دا برخه وینئ، په دې برخه باندې باید له ده سره موږ لانګ پوزیشن ونیسو. که چېرې ده سره موږ لانګ پوزیشن نیولی وای، تر دغه رزسټنس نقطه پورې موږ تاسې کولی شو چې دغه مو له ځان سره ساتلی وای. ګوره لکه څنګه موږ تاسې په دې باندې لانګ پوزیشن نیولی شو. ګوره اوس دلته همایر کینډل موږ سره رامنځته شو. همایر کینډل کې موږ تاسې ویلي وو چې همایر کینډل چې کله موږ سره رامنځته کېږي، ډایرکټ موږ تاسې په همایر کینډل باندې لانګ پوزیشن نه نیسو، بلکې د تایید دپاره باید دوه کینډلونه باید موږ سره نور رامنځته شي. چې کله دوه کینډلونه موږ سره نور رامنځته شو، بیرته مارکیټ راځي دغه دویم کینډل برخې ته. صحیح شو؟ په همدې دویم کینډل باندې زموږ پوزیشن اکټیو کېږي تر نیکسټ رزسټنس پورې زموږ ستاسې پوزیشن به اکټیو وي. بیا چې کله قیمت رزسټنس ته رسیږي، بیرته موږ کولی شو دلته خپل پوزیشن چې دی هغه کلوز کړو او له مارکیټ نه وځو، خپله ګټه واخلو. ښه اوس رادرومو دلته موږ سره سپورټ نقطه کې همایر کینډل رامنځته شو. موږ انتظار کوو چې دا دوه کینډلونه نور هم جوړ شي. چې کله دوه کینډلونه جوړ شو، موږ ډایرکټ په دې ځای باندې لانګ پوزیشن نه نیسو، بیرته دغه قیمت ته انتظار کوو چې تر دویم کینډله پورې ځان راورسي. چې کله دویم کینډل ځان پورې راورساو، نو کله چې دویم کینډل ته ځان راورساو، موږ رادرومو له ده سره لانګ پوزیشن نیسو. صحیح ده؟ لانګ پوزیشن نیونو لپاره رادرومو دغه قلم نشانه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده؟ چې کله په دې باندې کلیک واخیسته،
راځم په دې کې لاندې لانګ پوزیشن سیټ اپ زه راخلم. دا دی لانګ پوزیشن، زه بیا راواخلم. ولې لانګ پوزیشن ټیک شو. دا وینئ دا لانګ پوزیشن، دا شارټ پوزیشن ټیک شو. راځم لانګ پوزیشن چې کله مې راواخیستل، ګورئ ما تاسو ته ویلي چې قیمت به دویم کینډل ته بیرته ځان را رسوي. ټیک شو، چې کله دویم ته ځان را ورساو دا یې دویم کینډل، زه راځم دغه سور کینډل چې کله رامنځته شو خود یې په همدې باندې زه له ده سره لانګ پوزیشن نیسم. صحیح ده، لانګ پوزیشن راځم د امدې ریزسټنس اخرنۍ نقطه زما سټاپ لاس. ټیک شو، زه راځم دا ورکړم. ګوره ښه د دې دا برخه زما سټاپ لاس ټیک شو او پوزیشن مې تر نیکسټ ټي پی مې تر نیکسټ ریزسټنس پورې ټیک شو. په دغه شکل سره زه کولی شم په دې کې لانګ پوزیشن چې کړم، لانګ پوزیشن زه ونیسم. صحیح شو. ګوره دلته موږ تاسو سره همایر کینډل رامنځته شو. صحیح ده، همایر کینډل چې کله موږ تاسو سره رامنځته شو په سپورټ نقطه کې، دلته دوه کینډلونه باید موږ سره نور جوړ شي د تایید لپاره چې بالکل مارکیټ پورته ځي. صحیح شو. چې کله موږ سره رامنځته شو موږ ډایرکټ په دې ځای کې لانګ پوزیشن نه نیسو، موږ انتظار کیږو چې دغه دویم کینډل ته بیرته قیمت راورسېږي. صحیح شو. دویم کینډل ته چې کله قیمت بیرته راورسېږي په دې ځای کې موږ تاسې لانګ پوزیشن ورسره نیسو. لانګ پوزیشن سیټ اپ هم په څه ډول لانګ پوزیشن سیټ اپ موږ تاسې په دې ډول چې دغه دویم پوزیشن چې دا دویم کوم کینډل چې دی، صحیح ده، ما پوزیشن بیا تلفظ کې، خو دا دویم کوم کینډل چې دی په دې باندې موږ تاسې انټري او دغه سپورټ اخرنۍ نقطه چې کومه ده دا به زموږ تاسې سټاپ لاس کېږي او ټي پی به موږ تاسې تر کوم ځای پورې کېږي، ټي پی به زموږ تاسې تر دې نقاطو پورې به زموږ تاسې ټي پی کېږي. صحیح شو. دا موږ تاسې سره په همایر کینډل کې موږ تاسې کولی شو په دغه ډول باندې پوزیشن ونیسو. بیرته رادرومو کینډلونو برخې ته رادرومو دا کینډلونه اوس همایر کینډل موږ تاسې په همدې برخه کې پیدا کړ. راځو بیرته کینډلو ته. ګورئ موږ تاسې څه ولوستل، موږ تاسې همایر کینډل ولوستو. همایر کینډل به موږ تاسې سره په سپورټ نقطه کې رامنځته کېږي. صحیح شو. چې هر کله په سپورټ کې موږ تاسې سره همایر کینډل رامنځته شو موږ تاسې د تایید لپاره باید دغه دوه کینډلونه موږ تاسې سره نور راشي، صحیح نور رامنځته شي دا دوه کینډلونه. هر کله چې دا دوه کینډلونه رامنځته شو ډایرکټ موږ تاسې په دې ځای انټري نه نیسو، موږ انتظار کوو چې بیرته قیمت راشي دغه دویم، صحیح شو، دغه دویم کینډل ته قیمت راشي. موږ راځو په دې ځای کې موږ تاسې انټري کوو. دغه نقطه چې کومه دا زموږ سټاپ لاس او تر نیکسټ ریزسټنس پورې موږ تاسو کولی شو دغه لانګ پوزیشن هولډ کړو. چې کله قیمت ریزسټنس نقطې ته ورسېږي نو موږ کولی شو چې د خپل پوزیشن چې دی هغه بند کړو او خپله ګټه چې دی هغه ټیک کړو ویې خلو. صحیح شو. ګوره له همایر کینډل موږ تاسو سره دلته تر ټولو ښه مثال دی. ټیک شو. د تر ټولو ښه مثال ځکه دی چې دلته موږ تاسو سره همایر کینډل رامنځته شوی دی. صحیح شو. همایر کینډل موږ تاسو سره رامنځته شوی دی ترڅو دا بیرته ښکاره شي. ګوره همایر کینډل موږ تاسو سره رامنځته شوی دی. د همایر کینډل وروسته دوه کینډله نور د تایید لپاره جوړ شو. چې هر کله دوه کینډل تایید لپاره جوړ شو بیرته قیمت دغه دویم کینډل لو پورې راغی. صحیح شو. چې کله راغی دغه ځای زموږ ستاسې انټري، صحیح شو، دا مو اخیرا د سپورټ اخرنۍ نقطه زموږ ستاسې سټاپ لاس او ټي پی مو نیکسټ ریزسټنس چې کوم ریزسټنس لرو دا زموږ ستاسې ریزسټنس نقطه شو. صحیح شو. نو په دغه شکل موږ تاسې په دې کې چې دی موږ تاسې لانګ پوزیشن په دغه شکل نیولی شو. ښه اوس رادرومو بیرته موږ تاسې په دې کې لرو انوایر څخه همایر. صحیح شو. دا خو موږ تاسې په یو سیټ اپ باندې پوزیشن ونیو. که چیرته موږ تاسې انوایر څخه همایر کینډل وګورو، صحیح ده، د هغې سرچپه کینډل موږ تاسې په مارکیټ کې وګورو نو موږ تاسې به چې هر کله دغه ډول کینډل موږ تاسې سره رامنځته شو موږ تاسې انتظار کیږو چې دغه دوه کینډلونه نور جوړ شي. چې هر کله دوه کینډلونه نور جوړ شو بیرته قیمت دغه ځای ته رارسېږي. په دې ځای کې موږ تاسې له دې سره انټري کوو. دا ځای زموږ ستاسې سټاپ لاس تر نیکسټ ریزسټنس پورې زموږ ستاسې ټي پی شو. صحیح شو. په دغه شکل تاسې کولی شئ د هغې نه هم استفاده وکړئ. بل موږ تاسې سره مارننګ سټار کینډل دی. مارننګ سټار کینډل موږ تاسې سره یو سور کینډل راکښته راشي ډل جوړ شي بیا بیرته دغسې شین کینډل چې کله موږ تاسې سره جوړ شو موږ تاسې پوهیږو چې په مارکیټ کې په سپورټ نقطه کې موږ تاسې سره مارننګ سټار کینډل جوړ شو، خو چې هر کله دغه کینډل رامنځته شو دا کینډل نو موږ کولی شو بیرته په دې نقطه باندې دغه نقطه موږ ستاسې دپاره انټري شوه او دغه اخرنۍ نقطه چې کومه ده دا زموږ ستاسې سټاپ لاس او نیکسټ ریزسټنس چې دی هغه زموږ ستاسې دغه شو ټي پی شو. صحیح شو. کله ریزسټنس ته قیمت ورسېږي نو هلته بیا موږ تاسې کولی شو چې خپل پوزیشن بند کړو او ګټه چې کومه ګټه موږ تاسې کړې هغه بند کړو. ښه مثال یې همدا دی. صحیح شو. ګورئ په دې ځای کې موږ
سره مارنینګ سټار کینډل په سپورټ نقطه خو بیا هم درته یم چې دغه ډول کینډلونه باید موږ تاسو سره بولیش کینډلونه چې کله موږ تاسو سره رامنځته کېږي بولیش کینډلونه موږ تاسو سره باید په سپورټ کې رامنځته شي. صحیح ده. که چېرته همدا ډول کینډل موږ سره په ریزسټنس کې رامنځته کېږي نو موږ تاسو بیا په هغې باندې لانګ پوزیشن نه نیسو، خو چې هغه وخت کې بیا موږ تاسو لانګ پوزیشن نیسو چې دلته موږ تاسو سره بریک اوټ وشي، خو ریال بریک اوټ وي. صحیح ده. ریال بریک اوټ وشي دلته قیمت لاړ شي بیا موږ تاسو کولی شو له دې سره لانګ پوزیشن ونیسو، خو ښه نتیجه په سپورټ نقطه کې دا کینډلونه ورکوي. صحیح شو. نو موږ تاسو په دې کې موږ تاسو درې ډوله کینډلونه ولوستل چې بولیش. صحیح ده. بولیش درې دانې کینډلونه. صحیح شو. بولیش درې کینډلونه مو ولوستل چې موږ سره یو لومړی بولیش کینډل چې دی همیرو، دویم موږ سره انورس همیرو او دریم چې دی موږ سره مارنینګ سټار کینډل. ښه اوس رادرومو موږ تاسو بیرش. صحیح شو. هغه بولیش کینډلونه شو، درې دانې بولیش کینډلونه شو. زه دا بیرش او بولیش کې لږ تېروځم خو بخښنه غواړم. دغه موږ سره دا چې دی موږ سره بولیش کینډلونه دي. بولیش مارکیټ بولیش کینډل چې دی پورته ځي. صحیح شو. او دا درې موږ سره بولیش دي. اوس رادرومو موږ تاسو درې دانې موږ تاسو بیرش کینډل ولو. صحیح شو. تر ټولو لومړی په مارکیټ کې موږ تاسو چې کله شارټ پوزیشن نیسو، کله چې شارټ پوزیشن موږ تاسو نیسو نو موږ تاسو سره باید په ریزسټنس نقطه کې. صحیح ده. په ریزسټنس کې باید موږ تاسو سره دغه ډول کینډل رامنځته شي چې دې ته موږ تاسو ویلی شو هنګین من کینډل. صحیح شو. هنګین من کینډل د نوم دی هنګین من، او په دغه شکل موږ تاسو سره دغه هنګین من کینډل رامنځته کېږي. په دې کې مارکیټ پورته را رواني. صحیح ده. پورته را رواني هر کله چې ریزسټنس نقطې ته راورسېږي مارکیټ په دې وخت کې موږ سره دغه ډول کینډل جوړ شي نو په دې وخت کې موږ تاسو په دې ځای کې کولی شو له ده سره چې ونیسو له ده سره شارټ پوزیشن ونیسو. نو دا موږ تاسو سره هنګین من کینډل دی. هنګین من کینډل چې دی همیشه په سپورټ همیشه په ریزسټنس نقطه کې. صحیح ده. هغه نور بره درې کینډلونه چې هغه موږ سره په سپورټ نقطه کې رامنځته کېږي او دغه درې کینډلونه چې موږ سره په ریزسټنس کې رامنځته کېږي. ریزسټنس کې موږ تاسو شارټ پوزیشن نیسو او په سپورټ کې موږ تاسو لانګ پوزیشن نیسو. صحیح ده. مارکیټ له لاین طرف نه را روان دی. صحیح شو. مارکیټ لاین طرف بره ریزسټنس نقطې ته را رسیږي. چې کله ریزسټنس نقطې ته ورسېد په دې ځای کې موږ تاسو سره دغه ډول یو هنګین من کینډل رامنځته کېږي. صحیح شو. هر کله چې دغه کینډل رامنځته شو متصل موږ د دې کینډل په لیدو سره شارټ پوزیشن نه نیسو، بلکې د تایید دپاره دغه دوه کینډلونه چې کله موږ تاسو سره رامنځته شي بیا رادرومو دغه دویم کینډل ته بیرته قیمت را رسیږي. چې کله قیمت را ورسېد په دې ځای کې موږ له ده سره شارټ پوزیشن نیولی شو تر نیکسټ سپورټ پورې. صحیح شو. دا موږ سره هنګین من کینډل شو. بل موږ تاسو سره شوټینګ سټار کینډل دی. دا شوټینګ سټار کینډل موږ تاسو سره په څه شکل رامنځته کېږي؟ صحیح ده. شوټینګ سټار لکه څنګه چې موږ تاسو همیر کینډل ولوستئ دا هم په همغه شکل دی، خو د هغې سرچپه کینډل دی. صحیح شو. له لاین طرف نه را روان دی ریزسټنس نقطې ته راورسېد. صحیح ده. چې کله قیمت ریزسټنس نقطې ته راورسېد موږ تاسو سره په دغه شکل سره یو شوټینګ سټار کینډل جوړېږي. صحیح دغه نوم دی شوټینګ سټار. چې کله موږ تاسو سره شوټینګ سټار کینډل جوړ شو ډایرکټ موږ تاسو په دې کینډل شارټ پوزیشن نه نیسو، بلکې د تایید دپاره چې دغه دوه کینډلونه موږ تاسو سره کله نور جوړ شو رادرومو قیمت بیرته دلته رادرومي دې برخې ته چې کله دا زموږ تاسو انټري او دلته زموږ تاسو سټاپ لاس او تر نیکسټ سپورټه پورې زموږ تاسو ټي پی. صحیح شو. په دغه شکل سره بیا موږ تاسو سره بیرش انګلفینګ راځي. بیرش انګلفینګ. صحیح ده. بیرش انګلفینګ موږ تاسو سره مارکیټ لاندې طرف نه ریزسټنس طرف ته را رواني. چې کله په ریزسټنس نقطه کې موږ تاسو دغه ډول دوه کینډلونه وګورو. صحیح ده. نو موږ پوهیږو چې دلته بیرش انګلفینګ رامنځته شو مارکیټ بیرته ښکته ځي، خو د تایید دپاره باید موږ سره دغه کینډل هم رامنځته. کله چې تایید دپاره موږ سره دغه کینډل رامنځته شو په دغه نقطه کې زموږ ستاسې انټري دا زموږ ستاسې سټاپ لاس او تر نیکسټ سپورټه پورې زموږ ستاسې ټي پی. صحیح ده. په دې ځای کې موږ تاسو سره همدارنګه شوټینګ سټار کینډل جوړ شوی دی. صحیح شو. شوټینګ سټار کینډل موږ تاسو سره جوړ شوی دی. له دې بعد یو بل کینډل هم جوړ شوی دی چې موږ ته تاییدي راکړه چې مارکیټ نور ښکته ځي. صحیح شو. کله مارکیټ ښکته ځي نو دغه نقطه چې کومه ده د دې کینډل اوس دا کینډل رامنځته شوی مارکیټ بیرته راغلی خپل لومړني کینډل برخې ته را رسېدلی. صحیح شو. موږ کله چې لومړني کینډل ته راورسېد په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو له ده سره شارټ پوزیشن ونیسو تر نیکسټ سپورټه پورې موږ تاسو کولی شو له ده سره شارټ پوزیشن ونیسو. ښه څنګه اوس ګورئ له دې طرفه مارکیټ لاړ دې ریزسټنس نقطې پورې راورسېد. صحیح شو. ریزسټنس نقطه کې موږ تاسو ولیدل چې یو کینډل جوړ شو. صحیح شوټینګ سټار کینډل جوړ شو یا هنګین من کینډل جوړ شو. صحیح ده. اوس دلته موږ سره شوټینګ سټار کینډل سور جوړ شو او دلته راغی د تایید دپاره موږ سره بل کینډل هم جوړ شو. نو موږ اوس په دې وخت کې پوهیږو چې مارکیټ نور ښکته ځي. صحیح شو. هر کله چې موږ تاسو سره دغه دویم کینډل رامنځته شو نو دا موږ ته دې تاییدي راکوي چې مارکیټ نور ښکته ځي. خو دغه کینډلونه ګوره بیا هم درته
خو دغه کینډلونه باید موږ سره په ریزسټنس نقطه کې رامنځته شي. صحیح شو؟ په ریزسټنس نقطه کې. که چېرته مارکیټ دلته منځ کې رامنځته کېږي، ګوره منځ کې موږ دپاره نه دي مهم. صحیح ده؟ دغه کینډلونه موږ دپاره دلته منځ کې نه دي مهم چې د سپورټ او ریزسټنس په منځ کې دغه کینډلونه رامنځته شي او ته بای او سیل پوزیشن پرې نیسې، لانګ او شارټ پوزیشن پرې نیسې. بلکې دغه کینډلونه موږ ته مهم دي چې موږ سره په ریزسټنس نقاط او په سپورټ نقاطو کې موږ سره دا رامنځته شي. بیا موږ تاسې لانګ او شارټ پوزیشن پرې نیسو. صحیح ده؟ لکه ښه مثال یې دا دی چې دا همیر کینډل موږ سره په سپورټ نقطه کې رامنځته شو، موږ لانګ پوزیشن ونیو. اوس کیدای شي همدا همیر کینډل موږ سره دلته رامنځته شي، زه پوزیشن پرې نه نیسم. کیدای شي دلته رامنځته شي، زه پوزیشن پرې نه نیسم. کیدای شي دلته رامنځته شي، زه پوزیشن پرې نه نیسم. زه په هغه نقطه کې پوزیشن نیسم چې هلته زما یا ریزسټنس یا زما سپورټ وي. صحیح ده؟ په دغه شکل موږ تاسې په دې کې پوزیشن نیسو. اوس ښه مثال اوس رادرومو، هغه موږ تاسې لانګ پوزیشن پکې ونیو. اوس رادرومو قیمت دې ځای نه تر دې حده پورې ورسېد. صحیح شو؟ راغی ریزسټنس نقطې ته. اوس دلته موږ ولیدل چې یو کینډل ښکته طرف ته لاړ. صحیح شو؟ خو موږ ډایرکټ په دې کینډل لیدو سره موږ تاسې پوزیشن نه نیسو. د دې تایید دپاره موږ سره یو بل کینډل جوړ شو چې هر کله دغه کینډل جوړ شو موږ راځو په دغه نقاطو کې موږ انتظار کیږو د انټري دپاره. دا ځای زموږ انټري، دا زموږ سټاپ لاس. تر نیکسټ سپورټه پورې زموږ ستاسې ټي پي. رادرومو دغه پوزیشن نیسو، بیرته راځو په دې کې لاندې راځو. صحیح شو؟ او دلته د شارټ پوزیشن اوس رادرومو. اوس ګوره دا موږ سره کینډل جوړ شو. صحیح شو؟ سور کینډل جوړ شو، بیرته شین د بل سور کینډل جوړ شو، بل سور جوړ شو. موږ ته تاییدیه راکړه چې مارکیټ ښکته ځي. بیرته د همدې لومړي کینډل چې کومه لون ښکته نقطه ده، دا زموږ ستاسې انټري. صحیح شو؟ انټري دا موږ تاسې سره انټري شوه او تر نیکسټ دغه پورې زموږ ستاسې ټي پي او دغه د دې نقطه ګوره دلته موږ ستاسې ریزسټنس اخرنی چې ده دا زموږ ستاسې سټاپ لاس، دا ځای زموږ ستاسې انټري او اخرنی کوم سپورټ ته چې قیمت رسیږي دغه سپورټ نقطه چې دی زموږ ستاسې ټي پي شوه. په دغه شکل بیا موږ تاسې شارټ پوزیشن پکې نیولی شو. صحیح ده؟ نو په دې هیله چې تاسې په دې باندې پوه شوي یاستئ. په لنډو کې وایم دغه ډول کینډلونه باید موږ تاسې سره په سپورټ او ریزسټنس نقطه کې رامنځته شي. صحیح ده؟ که د مارکیټ په سپورټ منځ کې رامنځته کېږي نو موږ ته نه دي مهم. صحیح ده؟ دلته اوس موږ تاسې سره مارکیټ پورته لاړ، تر ریزسټنس نقطې پورې مارکیټ قیمت ورسید، خو دلته موږ سره دغه سور کینډل جوړ شو، د هغې نه بعد بل سور جوړ شو. د دې تاییدي موږ ته راکړل چې مارکیټ نور ښکته ځي. نو دغه لومړي کینډل چې کومه برخه ده دا زموږ ستاسې انټري، د ریزسټنس اخرنۍ نقطه زموږ ستاسې سټاپ لاس او ټي پي مو تر نیکسټ سپورټ پورې زموږ ستاسې ټي پي ده چې اوس مهال تر نیکسټ سپورټه پورې قیمت په دې ځای کې موږ تاسې سپورټ نقطې ته رارسیږي. چې کله قیمت تر دې ځای پورې راورسیږي نو بیا موږ تاسې کولی شو چې خپل پوزیشن بند کړو. بل اوس دلته موږ تاسې شارټ پوزیشن نیولی. صحیح شو؟ شارټ پوزیشن هم نیولی چې هر کله مارکیټ تر دې نقطې پورې راورسید زه راوړم خپل سټاپ لاس دا نقطه ږدم. صحیح ده؟ بیا چې قیمت تر دې راورسید زه راځم سټاپ لاس دا نقطه ږدم. نو په دغه شکل زه ورسره مخکې ځم. نو په دې هیله چې تاسې په یو څه باندې پوه شوي یاستئ، یو څه مو ترې زده کړي وي. که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنې کولی شي همدې ویډیو ته کمنټ وکړه. بل هغه ملګري چې ما سره په واتساپ ګروپ یا په ټلیګرام کې دي، که هر ډول مشکل تاسې لرئ یا په دې درس باندې تاسې نه یاستئ پوه شوي نو ما ته یې زه بیرته بیا تدریس کوم. خو زما موضوعات به انشاءالله ډېر ساده وي او بار یې زه ځکه تدریس کوم چې بیخي داسې خلک ما سره په ګروپونو کې شته چې بیخي سره هیڅ معلومات نه لري. نو غواړم چې هغوی له ما یو څه زده کړه، زه به نور څه درته وښیم نور څه. نو په دې هیله چې تاسې په دې باندې پوه شوي یاستئ نو چینل لازمي سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کوئ، یو کمنټ هم کوئ تر څو موږ ته د ستاسې کمنټونه ستاسې لایکونه مثبته انرژي راکړي. لا به زه ښه درسونه تاسې ته انشاءالله اپلوډ کوم. ډېره مننه.